الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د دې ملګری پوښتنه ده چې په ټلیفون باندې نکاح تړل دا څه حکم لري چې کله ویډیو کال وي او دواړه جانبین او طرفونه یو بل ویني. جواب دا د عزتمند ده چې په نکاح کې ایجاب او قبول دا رکن دی د نکاح د ارکانونه، او بغیر د ایجاب او د قبول نه نکاح نه صحیح کیږي. ایجاب او قبول څه ته ویل شي؟ دا د دواړو جانبینو او طرفونو اقرار او اعتراف ته ویل شي. قبول د خاون او د هغې د اولیاءو طرف نه چې مونږ قبوله کړه، او ایجاب د جنۍ او د هغې د اولیاءو د طرف نه وي. لیکن د دې ایجاب او د قبول لپاره شرط دا ده چې دا په مجلس واحد، دا په یو مجلس کې وي. همدغه رنګې د نکاح د صحت لپاره شرط دا ده چې ګواهان به وي، هغې به ګواهي کوي. نو راشه اوس آیا دا چې یو سړی په یو ملک دی بل په بل ملک دی، یا یو په یو ښار ولایت کې دی بل په بل ښار ولایت کې دی، او د دې وسایلو د ټلیفون او د دې په واسطه باندې اوس ټول یو شوي دي، اواز یو دی، آیا دا د یو مجلس حکم اخلي که نه اخلي؟ نو په دې باندې تقریبا د دې عصر د اهل علم اتفاق ده چې دا یو حکم د یو مجلس حکم اخلي. نو هر کله چې د یو مجلس حکم اخلي نو ظاهره نتیجه دا شو چې دا نکاح صحیح کیږي، ځکه ایجاب او قبول دا وشو، ګواهان شته دي، او د یو مجلس حکم واس. همدا وجه ده چې مجمع الفقه الاسلامي همدا قرار صادر کړی دی چې دا نکاح صحیح کیږي. دویم قول د اهل علم په دې کې دا دی چې هغه هم د دې سره متفق دی په دې خبره باندې چې دا د یو مجلس حکم اخلي، لیکن هغه وایي چې دا نکاح ونشي احتیاط د وجې نه، دا به ډېره ښه. او دا قول د سعودي اللجنه الدائمه د هغې قول دی، هغه وایي د احتیاط د وجې نه. وجه د احتیاط دا ده چې په دې وسایلو کې تلاعب او دوکې ډېرې کېږي. ټلیفون دی په دې به لګوي، هغه به اواز د بل چا به او د دې سړي په شان اواز به کوي او هغه به نه وي. همدغه رنګې که ویډیو کال دی په دې کې به سرونه ولا بدل کړي او نورې پیښې به کړي او هغه کسان به نه. نو هر کله چې دا نقصانات او دوکې په دې وسایلو کې شته دی، او د نکاح مسله دا درنه مسله ده، درون بوج دی، دا د انسانانو د یو بل ته تبادله ده، همدغه رنګې د دې پسې وروسته احکام دي، مشکلات به جوړېږي. نو احتیاط دا ده چې دا په حذره باندې وشي او په دې باندې ونشي. خو سره دې نه چې دی په دې باندې متفق دي چې دا یعنی دا کېږي، لیکن احتیاط وجه خبره کوي. نو موږ هم دا ویو که چېرته سل په سلو کې دغه کم مشکل نه وي او د یو بل خلک پیژني د مخکې نه، او دغه شبهه نه وي چې دا یو دوکه ده، نو د شرع طرف نه په دې کې کوم مانع نشته. لیکن که چېرته دغسې نه وي او مشکل پکې وي، خلک هم سړی د اول وخت نه داسې نه پیژني او یا پیژني دغو نه اعتماد پکې نه وي، نو ښه به دا چې دا ونه کړي، ځکه